د لوی او بخښونکي رب تعالی په سپېڅلي نامه شروع کوم. د وعدې مطابق لکه څنګه تاسو ته مې چې په لومړیو لیکچرونو کې ویلي وو چې له څو ورځې کار څخه وروسته چې موږ تاسو به په ډیف کې څو ورځې کار کوو، ځکه چې تاسو نوي یاستئ له پروګرامینګ سره، بیا موږ تاسو ویژوال سټوډیو کوډ ته تغییروي، یعنې ویژوال سټوډیو کوډ ته خپل کوډ لیکنه تغییروو. نو نن هغه ورځ را رسېدلې ده، غواړو ویژوال سټوډیو کوډ کې د سی د ژبې دپاره انوایرمنټ سیټ کړو او خپل لومړی پروګرام ورباندې رن کړو. نو ویژوال سټوډیو کوډ لومړی لیکو. ویژوال سټوډیو کوډ به تاسو په ګوګل کې ولیکئ، ویژوال سټوډیو مه لیکئ، ویژوال سټوډیو کوډ به ولیکئ، هغې نه وروسته به انټر ووهئ او تاسو ته ویژوال سټوډیو کوډ راځي. دا یې نښه ده، صحیح ده. دلته ښکته تاسې ګورئ، دا د ویژوال سټوډیو نښه ده. دا تقریبا څو جی بي ده چې چېرې ډاونلوډوئ هم د نیټ څخه د څو جی بي پورې، مثلا 4-5 جی بي پورې یا 4 جی بي یا 3 جی بي دومره انټرنیټ تاسې غواړي، نو دغه یې تاسو دپاره اصلا نه ده ضرور. ویژوال سټوډیو کوډ چې ده دا بیا سایز یې کم ده، دومره زیات نه ده چې د تقریبا 80 ام بي 90 ام بي تر 100 ام بي پورې به سایز وي. نو کولی شئ د خپل ځان لپاره یې ډاونلوډ کړئ او ډېر زیات ښه والی لري. یعنې په ډیف کې کود لیکنه واقعا چې خسته کوونکې ده، سړی خسته کوي ډېر زیات. اما ویژوال سټوډیو کوډ چې دا ډېر زیات ښه والی لري او موږ ته ډېر زیات صلاحیت راکوي. لکه مخکې ما تاسو ته ویلي چې موږ کولی شو په ویژوال سټوډیو کوډ کې وګورو چې څه ډول پروګرام کمپایل کېږي، څه ډول لینک کېږي، څه ډول اکزیکیوټ کېږي او څه ډول رن کېږي. یعنې مکمل سټیپ بای سټیپ موږ تاسو کتلی شو، یعنې صلاحیت موږ تاسو ډېر زیاتېږي پکې. په ډیف کې د موږ سره صرف یو آیکن ده، په هغې باندې کلیک کوو، مکمل کارونه بیکاینډ کې ترسره کېږي. موږ نه پوهېږو چې څه ډول پروګرام کمپایل شو، څه ډول لینک شو، څه ډول اکزیکیوټ شو. اما په ویژوال سټوډیو کوډ کې د موږ سره صلاحیت زیاتېږي، یعنې ډېر زیات کولی شو، فلیکسیبیلیټي زیاتېږي. یعنې هر ډول چې زموږ خوښ وي هماغه ډول کولی شو پروګرام رن کړو، اکزیکیوټ کړو، پروګرام لیکنه وکړو. نو تاسو به یې خپل انسټال کړئ، دا یې نښه ده، او له دغې سایټ څخه انسټالولی شئ. سټپ به یې ډاونلوډ کړئ، اکزي فایل، صحیح ده. او د هغې نه وروسته به انسټال کړئ چې ما مخکې له مخکې انسټال کړی ده. دا یې هغه انټرفیس ده. نو راځو نوی فایل اخلو. د نوي فایل اخیستلو څخه وروسته یوه خبره مهمه ده چې کله مو ویژوال سټوډیو کوډ انسټال کړه، دغې ځای ته راورسېدئ، نو تاسې به یو کار وکوئ چې انوایرمنټ وریبل ته به لاړ شئ. سیسټم کې انوایرمنټ وریبل، دلته به تاسې راشئ، اډوانس سیټینګ انوایرمنټ وریبل، سمه ده. په دې آپشن باندې به کلیک وکوئ او نیو ته به راشئ. یا نیو ته هم راتلی شئ او یا کولی شئ چې په دې ځای کې پت سیټ کېږي، فکر کوم دقیق ماته نه ده معلومه، خیر ده ګورئ بیا هم پت ایډیټ کوو او د هغې نه وروسته به په نیو باندې کلیک وکوئ، سمه ده. دلته چې راورسېدئ نو مای کمپیوټر ته به راشئ. مای کمپیوټر کې چې تاسو کوم ځای کې ډیو انسټال کړی ده، مثلا زموږ ډیو اوس چېرته انسټال ده، په دې ځای کې. کمپایلر مو په کوم ځای کې ده، د ډیو کمپایلر پیدا کوو، بین فولډر، صحیح ده. د سی ژبې کمپایلر څه ده، جی سی سی نومیږي. نو همدا کمپایلر د دې پته به تاسو کاپي کړئ، دلته به راشئ، کنټرول سی به یې کړئ دا یې ځان سره، او دا به نور کلوز کړئ. کله چې دلته راغلی نیو ته، دې ته بیا درته راځم، تاسو چېرته صحیح نه وئ ورباندې پوه شوي، را به شئ انوایرمنټ وریبل ته، سمه ده، ای ان وي به ولیکئ. د هغې نه وروسته به انوایرمنټ وریبل باندې کلیک وکړئ، دلته به راشئ پت، سیسټم وریبلز کې به پت ته راشئ، په دې به کلیک وکړئ، نیو ایډیټ، ایډیټ نه وروسته نیو، دلته به کنټرول وي کوئ، یعنې هغه به پیسټ کړئ. لکه تاسو ګورئ ما مخکې له مخکې پیسټ کړی ده، مخکې مې دا وریبل ځان ته سیټ کړی ده. نو تاسو به یې همداسې سیټ کړئ. زه اوس نه سیو کوم د دویم ځل لپاره. کله مو چې دلته پیسټ کړو نو اوکې به یې کوئ په دغې ډول سره، لکه مخکې چې ما سیو کړی، صحیح ده. دغې ډول به وریبل سیو شي، اوکې اوکې، او همدارنګه اوکې به یې کوئ، سمه ده. د هغې نه وروسته کله مو چې دا کار وکولو نو را به شئ په دې ځای کې به کود لیکنه وکوئ. چا ډول کود لیکنه کوئ، مثلا اوس راځم لیکمه، نور رولز هماغه رولز دي کوم چې په ډیف کې هغه کوو، هش انکلود سټوډیو ډاټ ایچ. ښه، که چېرې موږ فایل سیو نه کړو نو موږ ته مخکې له مخکې د ایډیټر هغه نه وړاندې کوي چې مثلا موږ سره کومک وکوي. نو دا فایل سیو کوو، کنټرول ایس باندې کلیک کوو، کنټرول ایس لوکیشن ورته کوي، مثلا ډیسکټاپ، او ورته وایي چې فرست فایل ډاټ سی، ډاټ سی ایکسټنژن به ورته ورکوئ. دغه نه وروسته به
په انټرپریس کې اتومات شکل تغییر شو دلته هم راغلو سی د سی آیکن ورته راغلو ډاټ سی هغه باندې سیو کړم دغه نه وروسته اوس راځو مین فنکشن ته او سټارټینګ بریس اینډینګ بریس ورته ورکو او کود لیکنه کوو مثلا پرنټ اف موږ ته اتومات وخو دوی د خواله ګورئ دا تاسو سره ډیر مرسته کوي مثلا ورته لیکو this is my first Visual Studio Code application صحیح ده یا پروګرام چرته تاسو ورته وایي پروګرام به ورته ولیکو نو دا مسیج به صرف موږ ته ښکاره کړي دغه نه وروسته به کنټرول ایس کوي سیو وکړي کله مو چې سیو کو ویژوال سټوډیو کوډ ښه والی دا ده چې نور د موږ سره یعنې آیکن نه لري چې راش کلیک ورباندې وکړئ او چې رن شي راځئ هر څه د کمانډ لارې کوي راځو دلته کمانډ لاین ته په دې ځای کې ځان سویچ کوو اوس د موږ سره پاور شیل ده سی ام ډي ته سی ام ډي لیکو په دې کې اوس د موږ پروګرام چې ده په ډیسکټاپ باندې موږ سیو کړی صحیح ده ډیسکټاپ دا هغه لوکیشن د پات ده نو ورځو ډیسکټاپ ته لیکو چې سی ډي ډیسکټاپ او په ډیسکټاپ باندې اوس کمپایلیشن کوو صحیح ده د کمپایلیشن دپاره څه کار کوو جی سی سی د سی ژبې کمپایلر جی سی سی د مخکې مې تاسو ته وښودلو جی سی سی ډاټ ایکس جی سی سی او د پروګرام نوم څه ده فرست فایل ډاټ سی او دغه نه وروسته ماینس او پارامیټر ده یعنې آوټپوټ باید په کوم نوم سره اوسیږي اوس دا پروګرام یعنې موږ سره اوس هر څه موږ خپل لاس کې دي چې آوټپوټ ته کوم نوم ورکوي او پروګرام په کوم ځای کمپایل کوي په کوم ځای کې ساتي دا ټول هغه ورته مشخص کوو موږ دلته پارامیټرونه پاس کوو که مخکې ستاسو په یاد ما تاسو ته ویلي وو چې موږ بیل لینکینګ کوو بیل لوډینګ کوو یعنې هر سټپ بای سټپ موږ مخکې ځای موږ په دې ځای کې پارامیټر لارې کولی شو پارامیټرونه ورته پاس کوو بیل پارامیټرونه پاس کوو بیل آوټپوټ موږ ترلاسه کوو بیرته نو راځو اوس نوم ورته ورکوو آوټپوټ ته فرست آوټ هر نوم ورته ورکولی شئ نو وروسته انټر پریس کوو که چیرې دلته تاسو ته کوم ایرر رانغلو دا معنی چې تاسو پروګرام صحیح شو او کمپایل شو دغه نه وروسته به ولیکئ چې فرست آوټ ډاټ ایکس یعنې فایل موږ لاسته راغلو فرست آوټ په نوم ډاټ ایکس ده په دې باندې کلیک کوو پروګرام ران شو This is my first Visual Studio Code program یعنې ډېر ساده ده ډېر زیات کار نه غواړي صرف څو سټیپونه دي لومړی به له ګوګل کروم څخه تاسو ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ کړئ دغې نه وروسته به انوایرمنټ وریبل ورته سیټ کړئ د انوایرمنټ وریبل سیټ کولو څخه وروسته به راشئ کود لیکنه به وکوئ کود لیکنه به سیو کړئ په یو لوکیشن باندې هغه لوکیشن به دلته تاسو د سی ام ډي لارې اکسس کړئ او د هغې څخه وروسته تاسې د دغې پارامیټرونو په اساس جی سی سی کمپایلر څخه په استفادې د خپل فایل نوم به ورته ولیږئ او ماینس او پارامیټر یعنې چې آوټپوټ په کوم نوم سره واوسیږي د آوټپوټ نوم به ورته ورکړئ او د هغې نه وروسته تاسو پروګرام به ډېر په اسانۍ سره رن شي او چې څه کړنه مو ورته ښودلې کړنه به ترسره کړي یعنې اوس د موږ سره صرف یو پارامیټر ما ورته پاس کړلو تاسو په راتلونکو درسونو کې وګورئ چې موږ به کولی شو پروګرام مثلا کمپایلیشن بیل وکوو موږ سره ځینې فایلونه لاسته راځي د هغې څخه وروسته لینکینګ کوو په بیل پارامیټر باندې یو بل پارامیټر ورته پاس کوو چې بیا د هغې په مرسته لینکینګ کوو بیا مثلا اکزیکیوټینګ په بل پارامیټر باندې کوو یعنې ډېر زیات فلیکسیبلیټي لري ډېر زیات موږ ته ډېر زیات صلاحیت راکړی دی په ډیو کې موږ صرف یو کلیک کولو نور ټول کارونه بیکینډ کېدل یعنې په هغې کلیک سره د موږ اصلا دغه کمانډ رن کېدلو دا کمانډ سی ام ډي په ونس دا کمانډ رن کېدو اوس موږ خپله د جی سی سی کمپایلر راخبروو د هغې نه مرسته غواړو او فایل ورته مشخص کوو او هغه پې کوو پروګرام ورباندې کمپایل کوو نو مثلا راځو د پروګرام ته یو څه نور اضافه کوو انټیجر نمبر لیکو چې printf enter any number دغې څخه وروسته اسکانف لاره یو نمبر اخلو د دې ویژوال سټوډیو کوډ ښه والی دا هم ده چې تاسو ته خپله فنکشن ښایي مثلا سکان مې ولیکو اتومات سکانف فنکشن یې ماته وښوده پرسنټ آی زه غواړم یو انټیجر له کیبورډ څخه واخلم او اډرس اف په کوم ځای کې سټور کوو په نمبر وریبل کې اوس مو چې کله دا قیمت واخیستو په نمبر وریبل کې مې سټور کوو بیرته غواړم ښکاره یې کړم په ډیسکټاپ باندې په سکرین باندې نو لیکو چې پرسنټ ډي او دلته لیکو چې نمبر زه غواړم نمبر وریبل ګوره دومره ښه والی لري اتومات یې ماته نمبر وریبل ښکاره کړو چې نمبر په نوم یو وریبل شته او دلته یو علامه هم ورسره ښکاره کوي چې دا علامه یې د خپله د پروګرام هغه د وریبل ده او دا نور هغه موږ ته ښایي چې دا زموږ سره نور لایبرریګانې دي په هغې کې چې د نیم یا د نام په نوم سره کوم هغې دي هغه موږ ته ټول ښایي یعنې ډېر زیات ښه والی لري کله چې تاسو په دې کې یو هفته دوه هفتې کود لیکنه وکوئ بیا په د ډیو له کود لیکنې سره ډېر زیات خسته کېږي په هغې کې به تاسو بیخي کود لیکنه نه کوئ نو نمبر باندې کلیک کوئ دا نمبر ده پروګرام
کنټرول سی کوو یعنی کنټرول اس کوو سیو کوو راځو بیا له سره کمپایلیشن کوو GCC first file.c -o first out کلیک انټر پریس کوو بیرته بیا کمپایل شو اوس بیرته رن کوو اوس ګورئ موږ سره ویټینګ کوي this is my first Visual Studio Code program دا موږ سره یو سلاش ان مې دا ورته ورکړي تاسو بیا سلاش ان هم ورته ورکړي دغه څخه وروسته بیا موږ ته وایي چې enter any number دا هغه مسیج ښکاره کوي زه اوس یو نمبر ورته ورکوم مثلا 40 بیرته د بل آخري مسیج چې نمبر مو ښکاره کړی 40 موږ ته په سکرین باندې وښودل یعنی موږ ټول کار اوس د CMD له لارې کوو دا سیم کولی شو لاړ شو CMD ته دغې څخه وروسته CD ډیسکټاپ ته لاړ شو دغې څخه وروسته ولیکو چې GCC د پروګرام نوم څه ده first file.c -o نوم ورته ورکوو او بیا لیکو چې یو بل نوم باندې سیو کوو something صحیح ده او د something په نوم سره دا آوټپوټ موږ سیو کړی ده راځو something.exe ګوره انټر اني نمبر هماغه پروګرام ده موږ ورته وایو نمبر 890 بیرته 890 موږ ته په هغه باندې ښیي سکرین باندې یعنې اوس د CMD لارې موږ خپل پروګرام ته اکسس پیدا کوو د دې ښه والی دا ده چې ځینې وخت موږ سره هېڅ ID هم نه وي صرف یو کمپایلر د موږ سره شتون ولري نو کمپایلر پات موږ ورکوو خپل انوایرمنټ وریبل کې او د CMD لارې کولی شو چې موږ تاسو کود لیکنه وکوو د CMD لارې کولی شو یو کود لیکنه کمپایل کو یعنی که بیخي ویژوال سټوډیو کوډ د موږ سره وي هم نه صرف یو ساده فایل د موږ سره شتون ولري دلته راځو مثلا لیکو فایل .txt نه .c نوم ورته ورکوو مثلا یس اوس راځو داس ایډیټ کوو صحیح ده په نوټ پاډ کې ایډیټ کوو نو لیکو چې هش انکلود stdio.h یعنی بیخي چېرته موږ سره هېڅ ID شتون ونه لري ځینې وخت موږ بیا هم کولی شو چې کود لیکنه وکړو ستونزه نه لرو که چېرې موږ ته CMD له لارې کمپایلیشن زده وي نو لیکو چې printf wow it works دا مسیج صرف موږ ته باید ښکاره کړي او سیو کوو یې کنټرول اس نور کلوز کوو یې ده اوس څه کار کوو CMD له لارې راځو لیکو چې GCC first لومړی ډیسکټاپ ته ځو change directory ډیسکټاپ او دغې څخه وروسته GCC او د فایل نوم چې دا همدا مخکینی نوم و فکر کوم سپیل مو غلط کړی دی یا همدا ده -o آوټپوټ ته نوم ورکوو .o صحیح ده تاسو ګورئ .o په نوم سره پروګرام دلته منځته راغللو اوس صرف رن کوو wow it works یا ادي کار یې وکولو نو که چېرته موږ سره بیخي اصلا ویژوال سټوډیو هم نه وي ویژوال سټوډیو کوډ هم نه وي او ډیو هم نه وي صرف د موږ سره یو کمپایلر GCC شتون ولري موږ کولی شو چې دغې پات سیټ کړو او دغې څخه وروسته یې رن کړو یعنې پروګرامونه ورباندې کمپایل کړو او که چېرته ویژوال سټوډیو بیا خو ډېر ښه والی لري ویژوال سټوډیو کوډ چې ده کولی شي د موږ سره ډېره مرسته وکوي یعنې ډېر ښکلی انټرفیس لري ډېر ښکلی ډیزاین لري او د هر شي دپاره بیل رنګ ورکوي او بل موږ ته ځینې نومونه مخکې له مخکې ښایي نور هم ډېر ښه والی لري نو تاسې کوشش وکوئ چې نو وروسته له دې څخه له همدې نه استفاده وکوئ یا نور ډیف څخه استفاده مه کوئ د کود لیکنې لپاره نو ټول همدغه انسټال کوئ ویژوال سټوډیو کوډ او سیسټم انوایرمنټ وریبل مو سیټ کړئ دغې څخه وروسته پروګرامونه ورباندې رن کړئ د دې ښه والی دا ده چې تاسې بیا راتلونکې هره ژبه وایي مثلا که چېرته HTML CSS JavaScript مثلا C# جاوا د هرې ژبې لپاره تاسو په دې کود لیکنه کوئ فقط صرف انوایرمنټ وریبل ورته سیټ کوئ صرف د کمپایلر یا د همغې ژبې ریلیټ چې کوم ټولز دي د هغې پاتې سیټ کوئ ورته د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ په دې کې کود لیکنه وکړئ حتی PHP یا نورې ژبې پایتان ډېرو ژبو ته تاسو کولی شئ چې په دوی کې کود لیکنه وکړئ ویژوال سټوډیو کوډ کې نو ASP.NET کور کولی شئ په دې کې هغه کود لیکنه ورته وکړئ انګولار نو ډېرې ژبې تقریبا چې څومره ژبې دي دا یو ایډیټر دی موږ سره اصلا ویژوال سټوډیو کوډ یو ایډیټر ده د دې ایډیټر څخه په استفاده باندې موږ کولی شو چې ډېرو ژبو ته کود لیکنه وکړو ډېر زیات فلګز لري او ډېر زیات ښه والی لري ډېر ښه خصوصیات لري نو انسټال یې کړئ او استفاده ورڅخه وکوئ
که چېرې څه ستونزه وه همدلته یې ماته په کمنټ کې ولیکئ یا ماته مسیج وکوئ، زه به انشاءالله مرسته درسره وکوم. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې هم شریک کړئ. نور ښه وخت ولرئ.